اکثره ملګري راته مسیجونه کوي او دوی همدغه یو پوښتنه لري چې استاد ستاسې د امازان د کورس ادرس چېرته دی؟ کولی شئ ادرس یې راکړئ او آیا تاسې فزیکي کلاسونه د امازان د زده کړې لرئ؟ نو دغه پوښتنې ډېر ځله او ډېرو ملګرو راڅخه کړې، نو ما هم وغوښتل چې په دغه ویډیو کې تاسو ته په لنډ ډول باندې ووایم. زه کوم د امازان د زده کړې لپاره کوم فزیکي ادرس، دفتر یا انسټیټیوټ نه لرم او نه هم لکه مایکروویش یا نورو ادارو کې د امازان د زده کړې درس ورکوم، بلکې زه اوس یوازې د امازان د زده کړې سپیشل کلاسونه او منټورشیپ کلاسونه پر مخ باندې وړم. یعنی د امازان د زده کړې یوازې سپیشل کلاسونه په آنلاین ډول باندې او د منټورشیپ ځینې کلاسونه پر مخ باندې وړم. چې زموږ د دغه سپیشل کلاسو څخه هدف څه شی دی؟ سپیشل کلاس زموږ هغه کلاس ته ویل کیږي چې په هغه کلاس کې موږ یوازې په یو کس باندې کار کوو. یو کس توجه مو ټول همغه یو کس ته اوسیږي، هغه 2 ساعته وخت چې دی لکه کمباین کلاسو په شان باندې نه اوسیږي چې په هغې کې 10 یا 20 کسان اوسیږي په عموم ډول باندې درس ورکول کیږي. نه خیر، بلکې زموږ د دغه کمباین کلاس ټوله توجه په دغه یو کس باندې اوسیږي چې دغه یو کس سره موږ کار کوو، د هغوی په مشکلاتو باندې، د هغوی په پوښتنو باندې، د هغوی چې کوم ځای کې مشکل لري په هغه باندې کار کوو او هغه ټاپ یا اول ته راولو. چې دغه سپیشل کلاسونه زموږ ډېر ښایسته نتیجه هم لري چې دا سپیشل کلاسونه موږ په آنلاین ډول باندې هم اوسیږي، په فزیکي ډول باندې هم اوسیږي. یعنی مخکې مې چې څنګه یادونه وکړل چې په دې سپیشل کلاسو کې یوازې په همدغه یو کس باندې کار کیږي، په همدغه یو کس مشکلاتو باندې کار کیږي، تر څو چې فروشات او هر څه نوي راغلي تر هغې پورې د ده باندې کار کیږي او د ده په مشکلات حل سره موږ، البته د مشکلاتو په حل کې موږ ورسره مل یو. نو که چیرته دا کس بیا په UK کې هم اکاونټ را جوړ کړي، نو دا په دې معنا شو چې موږ خپل پروډکټ هند شوي او سور شوي پروډکټونه دوی ته ورکوو او د فروشاتو او د هر څه تضمین هم، د ګټې او د فروشاتو هر څه تضمین هم موږ کوو. او بل چې دی هغه منټورشیپ کلاسونه دي. هغه کوم نوع کلاسونه دي؟ هغه نوع کلاسونه دي چې په هغه کې موږ شاګرد ته د امازان د زده کړې درس، البته موږ هغلته د امازان د زده کړې درس یا تدریس ورته نه کوو. هغلته هغه کسانو چې د امازان زده کړه ترلاسه کړې اوسیږي، موږ په هغه کې یوازې د هغوی په مشکلاتو باندې کار کوو. یعنی هغه کس چې د امازان زده کړې ترلاسه کړې به ولې په ځینو مشکلاتو کې، البته په ځینو برخو کې مشکلات لري، په هغه مشکل برخه کې موږ ورسره څنګه کوو؟ همکاري کوو او هغه تر فروشاتو او د پروډکټ هنټینګ، سورسینګ، لیسټینګ اپټیمایزیشن او دغه ټولو برخو کې موږ ورسره همکاري کوو. او بل برخه چې دا هغه دا دی چې یو کس وایي چې زما اکاونټ شته، زده کړه مې هم ترلاسه کړې، بلکې ما ته یو پروډکټ یا 2 پروډکټونه یا د پرایویټ لیبل کې یا په هولسیل کې راته هنډ، سورس، لیست هر څه یې راته په مخ باندې ویسه او دا هم ورته موږ پر مخ باندې وړو چې دا ټول هر څه معمولا په آنلاین ډول باندې ترسره کیږي. نو په فزیکي ډول باندې موږ کوم ادرس نه لرو او نه هم په کومو ادارو کې اوس د امازان د زده کړې درس ورکوم یا د امازان د زده کړې په برخه کې هغلته تدریس نه کوم. نو زموږ یوازې ټول کلاسونه اوس په آنلاین ډول باندې دي، ځینې کلاسونه په فزیکي ډول باندې هم اوسیږي او دا آنلاین کلاسونه مو هم ټول سپیشل کلاسونه دي. یعنی کمباین کلاسونه نه دي چې په هغې کې 10 یا 20 شاګردان اوسیږي، بلکې موږ په یو کس باندې کار کوو او هغه یو کس ټاپ ته راولو، د هغه یو کس په مشکلاتو حل لپاره یو ځای کار کوو او د هغوی په هنټینګ، سورسینګ، لیسټینګ اپټیمایزیشن هر څه کې هغه مشکل برخه کې کار کوو چې دغه واقعا هغه خپل هدف ته شاګرد رسولی شي.